داسې کار وکړه چې دا ځان سره دوکان ته بیاوه لږ به بلد شي لږ به یې سترګې کولاو شي ټوله ورځ د دې ماشومې تاوې کله کوټي کوټي کله موټي موټي کله چوپ چوپ کله چې شي ته خدا اوس چې شي لږ دوکان ته بوځه لالا دا ساده سړی دا زه دوکان ته ولې بوځم دا په څه شي پوهېږي نه او ما لوې دوکان ته یې بوځه په دې خو دې راته ماغزه وخوړو هغه لیونی شی دی لیونی د دې ښه سم دم سړی څوک لیونی دی ته لیونی که لیونی دا وګوره لیونی به دي دا پلار والو ته بد دی او نور ته بد نه دی لیونی دی او لیونی ته یې لیونی کې دا پیشو بچه څنګه راوستی دې باندې ته څه اولاد مې دی که نه ولې اولاد دې خو څه وله پیدا کړه وکاټه که نه وکاټه همدې لې پرېږده چې دا لوبۍ کټي کټي او کټي کټي دا لیونی نور تورې که سپینې دا دوکان ته زه بوځم دوکان به خراب لیونی لیونی کې نه دی د مشر ورور دی خیر دی ته فکر زمانه دادا لیونی دی او لیونی دا اوس څه شی شو خو نو سمه خبره مې ته وکړه وایي مشر ورور دی وایي لیونی دی سل ځلې خو مې ورته زیات ویلي دي چې نه ځي را سره زه څه وکړم خو بلد یې که دوکان کې بلد که ځان سره که نه ورته ویې دې ګاګ ته هم ګوره او سودا ته هم ګوره هسې ته پام کوه بس صحیح ده سبا نه مې وړم ځان سره ځه بوی ده چې د ماشومان یې لاس کې بس صحیح ده بس تا خبره مه ومنه دادا بس صحیح شو دادا ښه دادا ستا د خاطره به یې بوځم د بوتلو سړی نه دی ګورې بوی ده کار دې واله د بوتلو سړی نه دی تا لیونی چاته ویل خو تا ته مې لیونی ونې دې چاته ویل و دادا لیونی وایي لیونی ته خپله بیمار سړی دا خو ګناه به شي لیونی که نه څه کار لري نو دا مانا کشر دی او ماته وایي چې لیونی غوږونه درنه وباسه مړې ته سم ځې یو دوکان ته ورسره که اخوا دې خوا دې کړي که نه چې وې ته صحیح ده بس دادا اوس څه ویلې سړی مه دې بې سړی مې سړی را معلومات کړو دادا سړی به خو داسې کار وکړه دا د خلکو مخکې دغه لکې د هغو شرم دی شرمونه به شرمول بیا نو دې دوکان کې ایسار کړی م وایې مشر سړی زه خو بې ګزار نه شم کولی ما فکر چې کار وکړه دا راکړه نه بالغ راکړه ځي دوکان ته او چې ډېر څه وي هغه به کوي چې وایي دلته ودرېږه که وایي هلته ودرېږه بس بس ها بس صحیح ده دادا زه لاړم لاړ شئ ستړی ستومانه کړه خدای بیخ وباسه ځئ ما خو د دادا په وینا راوستې که نه په دوکاندارۍ له به ګورې ښه سمه دوکانداري به کې پوه شوې ګاګ چې راځي ګاګ ته به ګورې سامان به سمې اخله نو دا ګټه خو به ته وخورې دومره شهیده پراته دي ته یې نه خورې ته لوند دي نو همدغه ګټه ده چې ته یې وخورې موږ به لا پکې شی پاتې کېږي نور د خوراک شی دی که حضرت دا وخوره دادا ته دې وایي چې دې باندې به زه ډوډۍ نه خورم خبرې له وښه زه ځمه ښار ته نوره سودا راوړم ها دوکاندارۍ ته ګوره شهید ته ګوره چې څوک ګاګ راځي هغه ته ګوره ښه پوه شوې که نه وایي شو ما واسې خار لا دا شی نه ډېر راوړه ها ماشومان یې دې څه دی خو ته ګوره خپله ډېر خوراک مه کوه چې زه راځم د ښار نه تا ټول دوکان خېټې ته اچولی بسکټ دې ما باندې وغورځولو ما زه به ځه زه پوهېږم دومره خو کمعقل نه یم بوتل یو شی نه پکې دي ښه دوکان یې جوړ کړی ښه د خوراک هر څه پکې دي دا به خرڅو اوس خو دا پخوانی دوکاندار نه یم د شریف په مقابله کې به دغه دوکان چلوم یو کیلو ماسته خو رانه راکړه وایي په سترګو ړوند شي چېرته دې ښځه ده نه لیدلې چې داسې بد راته ګوري یو وروره ته راشه دې دوکاندار ته مې یو کیلو ماسته راکړه دې راته همداسې ګوري دې خوښه خورې راوځه بهر ولې خیر شو د بهر راوځه واخې د څنګه پردو ښځو ته ګورې نو زما ورور چې سودا پسې تلو ما ته ویلي چې ګاز ته ګوره ګاز ته کته واخې دوکان ته نه راشي ته په ښځو ته ګورې بیا دې زنه وژنم تا لکه به دا والې بس دی زه ته ما ویل چې زه نه ځم
بس لاړ شه او لاړ شه دا دی او وی وایم ګال ته ګوره او چې ګال ته ګوري مزال وي چې اوس چې شپه کړې وي بیا ولا خبرې کوي رانی او سودا مې راوړله ته دکان کې څه کینم نه ها ولې څنګه چې ګډ وړي ستانو ته یو ګوره تڼۍ ته یو ویل چې ګال ته ګوره او بس یو ښځه راغلې وه ماستي هغه څه ما هغې ته کتل هغې هلکانو ته هغه پوی دا وایي دا سړی ما له ګوري او هغې راباندې کړو څنګه دې ورته کته مسلمان څنګه دې ورته لیده ته چې نو ته کته که نه ولې سودا یې درنه نه غوښته ماستي غوښته تا نه چې ګال ته به ګوري خدای خو ګال ته ګوره او سودا م ورکوه که نه اوس یا به ورته ګورې او یا به سودا ورکړې داسې خو دواړه خو نه کېږي خو مې درته نه دي ویلي چې ګال ته ګوره دکان ته دې بل سړی راولی ور زه پکې نه یم په دکان کې به څوک کیني اوس نو دا حل دی د دکان شابه دکان کې کېنه ښه ما دې پلار سره خبره داسې کړې ده او ماښام له به تا د ادا سره مخامخ کوم نو دا شی نه دی ولې رانه خاتماني دا ډېر راوړه سودا مې راوړې ټوله بار پته ده تا خو بسکټ خوړلي دي زه ځم ډوډۍ خورم او زر راځم دکان ته خیال کوه چې بیا په چا ځان ونه دربې دا مال هم ډوډۍ راوړه نو تا ته هم راوړم عجیبه دکاندار دی خپله راله ګرځي و سلام علیکم وعلیکم سلام وړي شته اول څومره لوټه کومې وړه غټه غټه په زر روپۍ چلې په در چېرته را ولې هر ځای کې به 500 روپۍ را در به کم که نه ما دا څه خبره ده دا به درته من ارام ولاړې چې څه کوې دعا نه کوه اوس وایي تاسې هم سودا نه شي کوی دا والا ولې نه شي کولی شیشه راته ماته نه کړي بیا به دا ولې ویش ماره ښه تا شماري مانه پوره دي دا زه صحیح یم دکاندار شما هاشي دا ټول ولا خرڅوم چې څومره دي څنګه چل دی بس خیر د ډوډۍ در رانه وړم ډوډۍ راوړي بس دا وګوره سودا مې در کړې اوس هم ډوډۍ رانه وړم څه شی دې خرڅ کړی دی د غوړو لوټه په څو ولې په څو ولې دا 500 روپۍ دي نو هغې ویلې هر ځای کې به 500 چا ویلې هغه سړي راته ویل ما ورته 500 روپۍ وایي ته څه ظالم یې وایي هر ځای کې په 500 ولوتې په زر خرڅې ولې نو خود وایي 500 روپۍ دا که د الله بنده په 500 روپۍ ورکوي تا خو تباه برباد کړمه که نه 500 روپۍ تاوان راله په یو ډمچه کې راکړی نو خپله پکې کښېنه که نه بس والم ما وخوړو ته اوس خبر یم کې نو تا هسې ویلې چې زه دکان کې کېنم دی نو څه چل دی ولې خدایه دا وګوره 500 روپۍ تاوان دې راته راکړي بس اوس مه خفه کېږه الله به خیر کړي بس اوس سودا مې هسې ورکړې ده دا ماسته چپه نه کړي تا نه خو سودا ویوړله پروا نه کوي خو دا نور ظالمان وګوره چې یو ساده سړی په دکان کې وګوري بې حلال او حرام نه پېژني دوکه ورسره کوي د 1000 روپو شی د 500 روپۍ وړي لږ د الله خاطر وکوي یو دکاندار نه غلطه فایده مالوي دا چې تاسو وړئ دا حرام دی دا بچو خپلو بچو ته په خېټه کې اچوئ دا ډېره زیاته ګناه ده دا کار مه کوئ نو هغې ګناه څه کوي بس او یو خوشحاله هم شي چې دا شی مې تې ارزانه دوکه ونه کړي الله نه یاره په کار ده دا ته ما ته ته لیونې دا خلک لیوني دي چې حرام خوري که نه نو خلک داسې خلکو نه غلطه فایده اخلي که نه چې حرام خوري